اویا سلنه وګړي د ملي شورا له کړنو څخه ناخوښ دي. د افغانستان د ازادۍ کور د څېړنیز مرکز نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډېری هیوادوال د ملي شورا له کړنو ناخوښ دي. د دې نظر پوښتنې بله برخه بیا ښیي چې یوازې 10 سلنه خلک د ملي شورا د غړو له چلند او نزاکتونو سره موافق دي. سلام او وخت بخیر، زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د ازادۍ خونې د څېړنې او نظر پوښتنې مسؤل ښاغلی روح الله رضواني، د اجرایي رئیس ستر سلاکار محمد داود اساس او د ولس جرګې غړی ښاغلی گلبادشاه مجیدی. تاسو ټول سلیم میشه بحث بخیر اغلب. آقای رضوانی، یک بحث با شما آغاز کنیم. این نظرسنجی شما چقدر معیاری بوده، با چقدر افراد مصاحبه شده و در کدام نقاط افغانستان مصاحبه شده؟ سلام خدمت شما مهمانان محترم برنامه و بینندگان عزیز. نظرسنجی که گزارشش منتشر شد در تمامی 34 ولایت افغانستان در مرکز ولایات با جامعه احصایه‌ای 7367 نفر انجام شد که از این 7367 نفر 71% مردها بودند و 29% هم زنها. به لحاظ اصول معیاری نظرسنجی سعی شده تا حد امکان تمامی اصول معیاری رعایت بشه، از جمله ای که سعی شدن نمونه‌گیری ها تا حد امکان تصادفی باشه و تحت تاثیر سوگیری ها و نظرات شخصی به نوعی افراد انتخاب نشن برای نظرگیری. همچنین سعی شده که افرادی را مورد پرسش قرار بدیم که سنشان بالای 18 سال هست و انتظار میره از او آگاهی سیاسی حداقلی برای پاسخ دادن به سوالای نظرسنجی برخوردار باشند و یک مقداری هم تناسب جنسیتی سعی شده رعایت بشه که عموم تقریبا 30% از پاسخ دهندگان خانم ها بودند. ما در انتخاب افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ دادن به صورت مکتوب هیچ موضوع دیگری را لحاظ نکردیم به جز این مسائلی که خدمتتان سوالاتی که مطرح کردین از کسایی که پرسان شده کدام سوالات بوده؟ 13 سوال پرسیده شده که خب تمامی 13 سوال را نمیدونم فرصت و مجال هست اینجا مطرح بشه یا نه، ولی اولین سوال بوده که به نظر شما آیا نمایندگان پارلمان به وظایف خودشان درست عمل کردند یا خیر؟ یک تعدادی از سوالات در ارتباط بر این بوده که آیا نمایندگان پارلمان منافع ملی را بر منافع شخصی، سیاسی و منافع قومی ترجیح دادند یا خیر؟ برخی از سوالات در ارتباط با نظم و رعایت اصول آیین‌نامه‌های داخلی پارلمان و مسائل نزاکتی رفتاری و گفتاری نمایندگان پارلمان مطرح شده و نهایتاً در یکی از سوالات که سال 13 هم بوده سعی کردیم تا حدی پیش بینی کنیم که آیا مردم به همین نمایندگان ولایات خودشان در دور بعد احتمالاً رأی خواهند داد یا نه. ما در کل سعی کردیم که رضایت مردم، آداب‌ها و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری و نظم و دیسیپلینی که از نمایندگان پارلمان انتظار میره و همینطور ترجیح منافع ملی بر سایر منافع را مورد پرسش قرار بدیم. یا دقیقاً همون چیزهایی است که افکار عمومی جامعه در ارتباط با نمایندگان پارلمان در مورد او صحبت میکنن، نظر دارن و هدف نظرسنجی هم همین است که افکار عمومی جامعه رصد بشه، شناسایی بشه تا هم نمایندگان پارلمان، هم سیاستمداران، هم به طور خاص خود مردم آگاه بشند از اینکه چه نوع تفکری در جامعه در ارتباط با نمایندگان پارلمان یا هر موضوع دیگه‌ای که نظرسنجی انجام میشه وجود داره. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم است که نظرسنجی هدف شناخت حقیقت موجوده، شناخت واقعیتی که از جامعه وجود داره. نظرسنجی یک بیانیه سیاسی نیست، یک اعلامیه سیاسی و مطبوعاتی نیست و هیچ چیزی را نمیخواد ثابت کنه نه القا کنه. هدف فقط است که ببینیم که مردم درست یا نادرست
چه تفکری دارند در ارتباط با نمایندگان پارلمان و عملکرد او؟ تشکر. انشالله برمیگردم روی مسائل دیگه صحبت خواهد کردیم. مجلس په دیارلس پوښتنې شوي، یعنی درې پکې اساسي پوښتنې وي. یو دا چې ملي شورا څومره خپل وظایفو ته مثلا په ښه توګه متوجه دي یا ترسره کړي دي. دویم دا چې څومره ملي منافع په نظر کې نیولي دي، یعنی شخصي قومي حزبي منافع په نظر کې نه دي نیولي، او څومره دوی هغه خپل اساسي کوم قانون د وظایف داخلي چې دی په صحیح توګه عملي شوی دی. یعنی اکثره خلک دغه درې پوښتنو ته منفي ځواب ورکړی دی چې دغه درې اصل دوی په صحیح توګه نه دی رعایت کړی. موافق قیاس ورسره که موافق قیاس دلیل په څه کې دی چې ولې دغه وظایف په سمه توګه نه دي ترسره شوي؟ د مهربانه خدای په سپېڅلي نامه سلام وړاندې کوم دوستانو ته، تاسو ته، اوریدونکو ته. اول خو زه ډېر موافق دي داسې نظرسنجیو سره نه یم، خاطر د دې چې په افغانستان کې متاسفانه ډېرې انجوګانې او ډېر نهادونه جوړ شوي دي چې فقط د یوې لارې نه غواړي پیسې لاسته راوړي و نظرسنجي وکړي. ولې په کل کې که چېرته د دوی نظرسنجۍ نه بغیر مو دا پوښتنه شوی، زه ورسره موافق یم، په خاطر د دې چې افغانستان په یو بحراني حالت کې دی او دغه بحراني حالت په ولسي جرګې په کړنو باندې مستقیما اغیزه کړې ده. د مثال په ډول په افغانستان کې جګړه روانه ده، ولسي جرګه چې کوم مسؤلیتونه لري د قانون له مخې د ولس په مخ کې او کوم صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي هغه یې ونشلل کړلی چې دوی په سمه توګه سرته ورسوي. ډېره ښه بېلګه نظارت برخه ده چې اساسي برخه د پارلمان ده. موږ ونشل کړلی چې نظارت وکړلی شو. ولې ونشوی کولی؟ قانوني صلاحیتونه لرئ؟ یو علت یې ناامني ده په افغانستان کې، د قانون نه حاکمیت ده، یوه دا مسله ده. بله مسله دوهمه چې ډېره مهمه ده موږ دپاره په پارلمان کې، هغه لکه دوستان چې شکایت لري د افغانستان خلک، هغه قومي مسایلو ته ترجیح ورکول یا سمتي ته، د کې هیڅ شک نشته په پارلمان کې دغه رنګ هم شته دی، ولې په کل کې نشته. دغه غږ هم د ولس د ادرس نه دی. تاسې به ګورئ فیسبوکونه یا غونډو کې یا هغه محافلو ته چې ځي چې خصوصا هلته ځوانان ورکوي، مدني ټولنې، هر یو د خپل قوم نمایندګي کوي. د افغانستان نمایندګي ډېره کمه به تاسو په مدني ټولنو کې پیدا کړئ یا په کوم نهادونه چې په ولایتونو کې یا په ولسوالیو کې جوړ شوي دي، هغه مشخصا د خپل ولایت او د خپل خلکو ته، او د وکیل نه هم د هغو غوښتنه همدا ده چې د دوی خبرو ته غوږ کېږدي. بله مسله چې موږ ستونزه ورسره لرو هغه دا ده چې حکومت د ولسي جرګې کړنو ته یا فیصلو ته یا د سپارښتنو ته توجه نه دی کړې. دغه دوه دورې چې زه وکیل یم په ډېری مواردو کې حکومت توجه د ولسي جرګې فیصلو ته یا سپارښتنو ته ډېره توجه نه دی کړې. بله اساسي موضوع دا دی چې یو شی چې زه کولی شم ووایم هغه دا دی چې که چېرته موږ دغسې نظرسنجۍ یا خلک دغسې انتقادونه کوي، زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې په کل کې دا مطرح نشي، مشخصا مطرح شي. دا به هم د شفافیت دپاره، هم هغه وکیلان چې واقعا دلته د ولس د خدمت دپاره دي، زه فکر کوم چې د دوی دپاره چې په هر ولایت کې د هر وکیل لپاره مشخص مکمل د افغانستان په اساس او مستند وي. باید ګورې یو شی چې زه ډېر واضح درته وایم چې د پارلمان باندې چې څوک نیوکې کوي هغه خلک دي چې ډېری مطبوعاتو ته لاسرسی لري، او هغه خلک راتلونکي نمایندان دي، کاندیدان دي. هغوی سیاسي مبارزه ده. یوه برخه د سیاسي مبارزې هم دا ده چې خپل حریفان چې اوس فعلا وکیلان برحاله وکیلان دي دوی څنګه بدنامه کړي. دا یو په بینالمللي برخه کې هم بعضې نهادونه دي چې دوی خفه نه شي، هغوی هم دې پسې راخیستې ده چې ملي نهادونه د افغانستان باید بدنامه کړي. او دا موږ په سر سترګو ګورو همیشه. که چېرته د بدنامولو مسله نه وي ولې مشخص کېږي نه. یو مسله چې تاسو اشاره وکړه مخکې چې افغانستان په بحراني حالت کې دی، زما سوال دا دی چې په دغه بحران کې څو فیصده په خپله ولسي جرګه یا ملي شورا لاس لري یا غړي؟ ډېر کم، زه فکر نه کوم چې 1% هم وي. زه علتونه درته وایم. ګورې یو شی زه درته وایم، تاسې د نړۍ په سطحه تاسې وګورئ آیا کوم وکیل د یوه بندي عریضه وړې ده ادارو ته؟
آیا کوم وکیل د یو متعلم عریضه وړې ده کوم ادارې ته؟ آیا کوم وکیل د یوه کار موندلو دپاره د چا عریضه وړې ده؟ افغانستان کې وړي ولې افغانستان کې مجبور یو؟ ولسونو غږ دی، حکومت کې ستونزې دي، حکومت قانون نه تطبیقوي، اصول نه تطبیقوي، موږ باندې غږ وکړي. موږ هم ګورو چې په حکومت کې دا ناخوالې موجودې دي. دلته موږ مجبور یو د کار په حکومت په کار کې مداخله وکړو. د کار په حکومت په کې چې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې یو به خوا به خوشحالوي، بلې خوا به خفه کوي. دلته اساسیتونه را پیدا کېږي د ولسي جرګې. هغه په دې معنا دی چې بعضې دوستان دي چې موږ ګورو راځي د وکیلانو نه غیر قانوني غوښتنې هم کوي. په دې کې بعضې وکیلان چې قانون ته ډېر ژمن دي، هغوی د هغې باندې عمل نه کوي، ولې بعضې د ملحوظات له تاسو غواړئ ووایاست چې ستونزې په ملي شورا کې منئ، اما دا چې په یو شمېر کړنو کې د خلکو تر نیوکې لاندې راځي، په دې کې حکومت ګرم بولئ چې یا اضاف دی یا احترام نه دی کړی پرېکړو ته یا نور مسایل؟ څو نهادونه دي. خپله وکیل کې هم ستونزې شته دي، حکومت کې هم ستونزې شته دي. ما درته ویل چې هغه سیاسیون چې په افغانستان کې دي چې احتمالي کاندیدان دي، تاسو وګورئ په بحثونو کې، په مطبوعاتو کې، په غونډو کې څوک چې جګېږي په وکیلانو باندې بدون د اسنادو، بدون د کوم معجه دلایلو، یا د فیسبوک یا تویتر یا د نورو رسنیو له لارې نه انتقادونه کوي چې اصلا معجه نه دي، اصلا یو سند نه لري، یو چا پورې کوي. زه خپل مثال درته وایم. ما د پکتیا رئیس د معارف ما ته ټلیفون وکړ چې یو مکتب دلته یو څه باید کار وکړي. ما ورته ویل چې زه خو هلکه دومره پیسې لرم چې څه وکړم، خو خیر ډېر چې شم یو 2-3 کوټو مکتب به تاسو ته جوړ کړم. هغې اعلان وکړ د فیسبوک لارې نه. تاسو باور وکړئ یو چا ورباندې لیکلي وو چې د 2 کورونه اوس په کابل کې شروع کړي، یو یې په دوبۍ کې شروع کړی، یو یې په هندوستان کې شروع کړی دی چې دا یې جوړوي، د دومره پیسې دی لري. یعنې مستند نه دي. دا په خاطر د دې دي چې هغه خلک احتمالي کاندیدان دي او د دې لارې نه. راځو دې ته چې په ولسي جرګې کې مونږ ولې داسې مسایلو ته لمن وهلی کېږي؟ تاسې وګورئ په ولسي جرګې کې دغسې ستونزې شته، یوه ډله یې کوي ټول ولسي جرګه بدناموي. ښه مثال یې د روښنایي تحریک ده چې په ولسي جرګې کې وچلو، مطلقا قومي و. حتی هغه وکیلان چې د دوی ولایت ته ضرر په دې روښنایي پروګرام کې رسېدو، هغوی هم د قوم په نوم ودرېدل د هغې تر څنګ. دغه مسایل قومي شته دي. یو تعداد وکیلان دي، داسې نه دي چې مونږ په کل کې په ټولو وکیلانو باندې دغه اطلاق وکړو چې یو بل سوال، حکومت په خپله څومره نقش لري د وکیلانو په ویشلو کې، په ډلو باندې، یا څومره هڅه کړې په ځینو مسایلو کې د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره؟ متاسفانه حکومت ډیره توجه پارلمان ته نه لري. که چېرته پارلمان ته حکومت توجه ډیره لرلی، دوی به په پارلمان کې یوه برخه د حکومت او یو برخه د اپوزیسیون باید دوی سره جدا کړې وای، چې طبیعي خبره ده د حکومت په خوا کې به هم د ټولو اقوامو شتون و او په اپوزیسیون کې به هم و. دا په د 2 دورو کې حکومت دا کار نه دی کړی چې باید کړی، خصوصا ولسمشر باید په دې کې ډېره مننه کوم مجلس صاحب. انشاءالله بېرته ګرځو نور مسایل باندې بحث کوو. اساس حکومت د ولسي جرګې یا ملي شورا په بدنامولو کې څومره ونډه لري؟ ځکه انتخابات په وخت سره ورته ونه کړل، کار یې ورته وځنډوه. یو نیوکه او انتقاد چې اوس ملي شورا ته متوجه کېږي هم دا ده چې د دوی وخت پوره دی او دوی په غیر قانوني یا نامشروع توګه باندې کار ته دوام ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا که موږ حکومت ته وګورو، دولت ته وګورو، دا بیرته ټول د ولسي جرګې نه رایې د اعتماد اخر هغه نه ټاکل کېږي. حکومت موږ اوس وزیران لرو، ټولو ته پارلمان په خوښه راغلی دی. یو رئیس جمهور او 2 معاونین چې خپله د خلکو نه رایه اخیستې ده، نور ټوله بېرته مربوط په پارلمان پسې دي چې ما ټاکلی د هغه نه باید زه ګیله ونه کړم، چې صلاحیت یې بېرته زما سره شته د ایسته کېدو، د هغه نه باید زه ګیله ونه کړم. د ځان پلار زه باید پر نور ونه چوم. ګورئ په افغانستان کې مشکل پر دې باندې ده چې وظایف اوس په پارلمان کې مجلس صاحب د ناست د پارلمان د لوړ رتبهو څخه د ده یو ماکل چې پیسې ګرځولې 2 میاشتې دی ورسره راځغاستی، ورسره راکلی چې هغه د کور کرایه یې نه ورکول، یا یې کور خراب کړی و چې ده په خپله په زارویو باندې ماکل خو چا شورا ته نه راپرېښوی چې ده د خپل د ماکل حق غوښتلی نه سپی. پارلمان عمده 3 وظایف لري. قانونګذاري ده. موږ که وګورو که نن دا نن په ولسي جرګه کې د یو قانون تصویبېدلو ولو، څو اعضاو مجبور وي. رایې د اعتماد چې ورکول کېږي یا رایې د اعتماد چې ځینې اخیستل کېږي، څو وکیلان موجود دي. همدا برخه چې د قانونګذاري ده. که په قانون کې 100 کسه موجود دي او په استیضاح کې 220 کسه موجود دي، ولسي جرګه کې په 3 وظیفو کې یوه وظیفه یې سمه سرته رسولې ده.
چې هغه رایې د اعتماد ورکول او رایې د اعتماد اخیستل د وزیرانو. موږ وګورو په عموما پارلمان کې د پارلمان د نظارت د حکومت پر اعمالو اول په خپل اعمالو نظارت نه ده کړی. که موږ وګورو عموما کې پارلمان ماته هېڅوک نشي ویلی دا قانوني پارلمان ده. وایي چې د موالو د بحث ته به دوام ورکړو. تر لنډه دمې وروسته بېرته راګرځو. بیا هم ستړي مشئ، دوام ورکړو. یو سوال بل دی چې تاسو وویلې چې دا د ولس جرګې صلاحیت دی چې وزیر ته رایه ورکوي. که خوښه نه وي یا کړنې خوښ نه شي، قانون به یې ته صلاحیت ورکړی چې رایه ترې وانخلي. کله چې داسې اقدام کوي، اوس څو ورځې مخکې څو وزیران استهزا شول، د باور رایه ترې واخیستل شو. بیا ولې مسله سترې محکمې ته تللی یا سرپرستانو په توګه ادامه ورکړي؟ حکومت هم واقعا بې احترامي نه کوي پرېکړو ته؟ د ولسي جرګې دا دغه ده چې یو څوک باید مجرم وګڼي، هغه کس نو بیا معرفي کړي و عدلي او قضایي ارګانو ته چې دې دلته هلته څوک راغلی نه ده د استهزا په نام باندې. دا استهزا سیاسي استهزا وله. زه په دې باندې خبر یم. وکیلان راغله په کورو کې سره کښېنستو. دا خو دوه بحث یو دا دی چې فکر د وکیل سیاسي دی، قومي دی، سمتي دی، هغه بېل بحث دی. یو د قانون له مخې نه صلاحیت لري، قانون صلاحیت ورکړی دی. ولسمشر ولې وزیرانو ته وویل چې مه ځئ استهزا ته؟ خو خبره دلته دا شی وله. ګورې ما مخکې په هغه ورځ باندې دلته تاسو سره ناست وم چې دې استهزا شروع کړه. ما دا خبره وکړه چې د دې نه رایه د اعتماد اخیستل کېږي، دې ته ورکول کېږي. د 200 وکیلانو زما سره دلته دغه راسره ده. ما په هغه ورځ باندې په اریانا تلویزیون کې ویل ما لکه د وزیر د مالیې سره رایه واخیستل، زه په خپله ځان استهزا کوم، په دا زړومه. دا زه ګناه یم، زما سیاست غلط ده، زما پوهه غلطه ده. زه په ځان خېزوم. په هغه ورځ اریانا تلویزیون کې په لایف پروګرام کې ما ویل چې د وزیر مالیې ته ما زه به ځم چارهایي باندې د افغانستان ملت ته به په خپله ځان چې زه نه پوهېدم په دې د څرګندونو باندې. ما چې دا پیشبیني کوله زه نه پوهېدم. وزیر د مالیې به سل په سل کې رااخلي، وزیر د شهرسازۍ به سل په سل کې رااخلي، وزیر د خارجې به سل په سل کې له مابین ځي. دا هغه شیانو چې پیشبیني شوي ولو. ګورئ دا څو وکیلان، زه په ولسي جرګې کې موږ ډېر ښه وکیلان دغه سیاسي حرکت په خپله د ولس جرګې د غړو که نه حکومت د ولسي جرګې د غړو نن پروګرام یې تېروشی که د مطبوعاتو به خلکو ټولو لیدلی چې یوه د دوستم مسله بیخي وایستله هغه ځای ته چې دوستم باید اعدام شي، بل هغه ځای ته وایستله چې دوستم فرشته ده، بل وویل چې هغه مسله ده. ته دا نن موضوعګان چې په قومي لحاظ باندې که چا ازبکي ویله، ازبک هم هغه د جنرال دوستم په دفاع کوله، که چا بل و دا بل دفاع. موږ پارلمان پر قوم باندې ویشل شوی ده، مطلقا ویشل شوی ده. دا په دې کې هېڅوک هم څه نشي ویلی. تاسو دغه نظرسنجي پلوي کوئ چې زه د دې نظرسنجي ګوره داسې نظرسنجي په ډیموکراتیک نظامونو کې چې نوې ډیموکراسي کې پلې کېږي دا ډېره ښه کار ده. خو زه دلته بیا پر ځینې سوالو باندې د دوی هم شک او دغه لرم چې ولې مثلا چې ته په آینده کې دې وکیل ته رایه ورکوئ که نه ورکوئ. دا خپله یو سوال نه ده د دې چې باید ته پوښتنه وکړې. خپله د وکیل او د هغه ماکلینو تر مابین چې فاصله رامنځته کېږي. هغه وایي چې زما نه ته دا وایې چې ما ته سبا رایه نه راکړې، نو زه هم نو ستا په مقابل کې یو د وکیل او د خلکو په مابین کې یو مشکل مشخص نه دی فرد چې معلوم وي چې چا دا خبره کړې. 80% مثلا کل کې راځي. په 80% که موږ وګورو چې 80% بېرته خلکو وکیلانو ته رایه نه ورکوي، دا عموما نو 10% خو ډېر کم دي. ګورې داسې پوښتنې باید په عموما کې نه وایي. داسې پوښتنې څه وایي چې ولې اوس دغه بودیجې ده، دا صحیح ده. بودیجې بحث نه پارلمان کې مطلقا یو سړی راولاړ شولو و زما د ولسوالۍ دلته دا د ملت نمایندګي کوي پارلمان. د ولسوالۍ نمایندګي څوک نشي کولی چې زما ولسوالۍ ته باید دا شی راشي. زه د وزیر د معارف سره یو ورځ ناست وم، موږ ورته ویل چې په زابل کې مکتب نشته. ولواسي وزارت مالیې ته د کوم ځای وکیلان کړي دي 20 مکتب یې خپل ځان ته په بودیجه کې نیولي دي. ول د کوم ولایت دا د وزیر معرف زما خبرې وله ټوله خاوې ول د کوم ولایت وکیلان کړي دي 20 مکتب یې په خپل مکتب نیولي دي. ستا دا یو نشته. نو دا ګورې چې یو وکیل چې د خپلې ولسوالۍ د ولایت دپاره 20 مکتب په نظر کې نیسي چې هغه هم د یو مکتب چې ډېر پرمختللی لکه بلخ او هغه ولایت لکه روزګان، زابل، پکتیکا او دا چې مکتب نه لري چې زما وکیل ته یا څوک وخت نه ورکوي، یا زه وزیر په کابینه کې نه لرم، یا زه د پښو د دغه نه یم، ما ته څوک د مکتب دغه نه راکوي. نو دا دغه وکیل دپاره آیا دا حق ده چې دی خپل ولایت دی د افغانستان نمایندګي کوي؟ دلته پارلمان عموما د افغانستان په نمایندګي باندې نن ما وویل چې هر چا چې د بودیجه راټوله په دې مشخصه کړه چې زما په ولسوالۍ کې کار نه شوی.
زما په ولسوالۍ دپاره دا بودیجه په نظر کې ښه نه نیول شوې. دا بودیجه چې نن ردېږي په پارلمان کې عموما په افغانستان باندې ګورئ، یعنې د نظرسنجي دې برخې سره موافق یې چې شخصي یا سمتي مسایل دا واقع ما کاشکې یو ازبک لیدلی وای چې په ټول پارلمان کې په دغه 15 کاله کې چې ازبک مې لیدلی چې په روزګان کې زه مشکل لرم. کاشکې ما پښتون لیدلی وای چې ویلی چې په رادای کونډۍ کې زه مشکل لرم. کاشکې ما تاجک لیدلی وای چې ویلی وای چې زه په پکتیکا کې مشکل لرم. دا مشکل ما ته دا وسه دی که زه درته وایم دا ټول په قومي او پر شخصي نن وزارت داخلې ته که وزارت ته څوک واسي هر وزارت ته واسي هر یو به د خپل ولسوالۍ د خپل قریب د خپل پر باز باندې ته د وزارت داخلې په خوله کې دا مثلا زه کړلی وایم هلته مې ولیدله دغه چې غریب خلک دي چې هلته کې د هغه منطقې وکیل راشي که نه بل چا ته دې ته توقع نه مجلس اشاره وکړه که حکومت خپل کار په قانوني توګه سرته ورسي ولې یو وکیل باید یو معقله ریزه ویسي یو ادارې ته په هیڅ دنیا کې دا وایي نشته دی اما دلته مجبور دي خلک ورته مراجعه کوي. دا پارلمان د حکومت د اصلاح لپاره یو ارګان ده، نظارت کول پر حکومت باندې د قانون نه شپېتمه ماده ده که رئیس جمهور هم خیانت وکړي د دې خاصه باید محکمه شي. د چې وزیر استهزاء احترام ورته نه کوي استهزاء غونډې ته نه لیږي هغه ماده به څنګه پرې عملي شي؟ عمله کېدل ډېر اسانه کار ده که دوی په خپل عمل کې ما درته وویل چې نن مثلا نن په شورای امنیت باندې بحث وکړو یو دی ارګان تروریستي ارګان ځینې جوړ کړي وکیل یوه د جنات ارګان ځینې جوړ کړي بلا تشبیه په دې حالت کې به څه رقم حکومت څه رقم خلک زه درته وایم حکومت که دوی په دې باندې یو شي صحیح نظارت وکړي واقعا زه ورته وایم چې داسې وزیران ګوره وزیر د مالیې چې خپله بودیجه نشي مصرفولی دی د اعتماد رایه ورکوي او یو وزیر ته ګوره بیا په 180 رایه باندې چې بودیجه هم نه ده مصرف کړې ورغله هم نه ده سوال جواب هم نه ده ورکړی 190 رایه مننه کوم اساس بیرته ګرځم انشاءالله نور مسائل باندې به بحث کوم. کورودان خب نظرسنجی یک چیز که مجلس اشاره کردن که مشکلات هست اما به این اندازه که نظرسنجی شده نیست و یک انتقادی که اساس داشتن گفتن که بعض سوالات نباید مطرح شود که آیا در آینده به 10,000 رای میتین یا نه؟ ببینید در ارتباط با صحبت جناب آقای مجیدی باید عرض کنم که ما حتی اگر فرض بگیریم که نظراتی که توسط مردم داده شده و در این نظرسنجی منتشر شده بدبینانه تر از او چیزیه که واقعیت داره. اگر مثلا واقعیت ای باشه که 20% نماینده ها در فساد نقش دارند ولی نظرسنجی نتیجهش ای آمده که 46% نقش دارند. 46% نظرسنجی نظرسنجی بوده. حتی اگر نظر مردم از او واقعیت بدبینانه تر باشه ایره ما باید در نظر بگیریم که نظرسنجی فکر مردم را ارزیابی میکنه نه واقعیت موجود را. ولی نکته مهمتری است که خود عملکرد نمایندگان باعث شده که امو تفکر عمومی شکل بگیره. اگر مثلا حتی 10 نماینده در پارلمان بی‌نزاکتی کنند و نمایندگان دیگه که خب هیچ نوع بی‌نزاکتی نکردند ولی به اصلاح نمایندگان اقدام نکردند، سیستم پارلمان را اصلاح نکردند و روی خودشان نظارت نکردند، این رفتارها تکرار شده طبیعتا افکار عمومی در مورد کل پارلمان قضاوت میکنه. ما باید به این نکته توجه کنیم که نظرسنجی یک سرشماری نیست که از تک تک مردم صورت بگیره. نظرسنجی سامپلگیری است. و این یک نکته دیگه است که ما افکار عمومی را میسنجیم نه واقعیت موجود. ولی به این نکته باید دقت کنیم که افکار عمومی برآمده از واقعیت‌هایی است که در جامعه رخ داده، حالا یا شدیدتر از اون چیزی که واقعیت داره یا مطابق او یا ضعیفتر، ولی نهایتاً مردم با تفکری که دارن و افکار عمومی نهایتاً تصمیم گیری خواهند کرد. در ارتباط با نکته که ایشان عرض کردن باید بگم که ما در نظرسنجی هر چیزی رو میتونیم مورد پرسش قرار بدیم. هر چیزی که مردم در مورد او فکر میکنن برای مردم اهمیت داره و یک نوع موضع‌گیری از طرف مردم در مورد او وجود داره میتونه مورد پرسش هر نظرسنجی صورت بگیره. ما فکر میکنم اگر نتیجه نظرسنجی در میامد که مثلا 70% مردم به نمایندگان فعلی باز هم رأی خواهند داد چنین موضع‌گیری صورت نمیگرفت و متاسفانه برداشت شخصیم است که حتی در تفسیر و تحلیل و پذیرش یا رد نتایج نظرسنجی هم متاسفانه نمایندگان پارلمان دارن شخصی عمل میکنند. ما در هفته گذشته 2 نظرسنجی دیگه هم داشتیم در ارتباط با فساد و عملکرد حکومت. در اون موضوع چرا نمایندگان پارلمان هیچ نوع موضع‌گیری مخالفی نداشتن که نظرسنجی ایراد داره، معیاری نیست یا مسائل دیگه.
فکر میکنم نمایندگان پارلمان برخی هایشان به جای زیر سوال بردن خود نظرسنجی به سوال اصلی تر باید جواب بدن. او است که چرا افکار عمومی چنین وضعیتی در ارتباط ما با نمایندگان پارلمان پیدا کرده و اگر میخوان به واقعیت دست پیدا کنن خیلی بجا و شایسته است که خود پارلمان یک نظرسنجی را با معیارهای علمی و بی‌طرفانه‌ای که خودش درست میدانه ترتیب بده و خودش واقعیت افکار عمومی را در مورد خود تشکر. یک سوال دارم پس از وقفه مطرح میکنم تا لنډه دبی وروسته بیرته راګرځو. بیا هم خراغلاست یک سوالی که مجلس اشاره کرد که باید مشخص شود. شما اشاره کردین که در پارلمان 10 نفر از اعضای مجلس به باور شما بی‌نزاکتی میکنه، همه پارلمان یا شورای ملی زیر سوال میره. اینا گفتن اگر این گونه نظرسنجی شود که در هر ولایت در مورد هر وکیل یک نظرسنجی شود، این چقدر ساده‌تر است یا بدون سیاسی میتونه انجام شود؟ پیشنهاد جناب مجیدی صاحب پیشنهاد خیلی خوبیه، ولی خب نظرسنجی است که هدف این نظرسنجی این نبوده که روی فرد نمایندگان پارلمان در تک تک ولایات نظرسنجی بشه. ما خواستیم افکار عمومی کل جامعه را در ارتباط با کلیت عملکرد پارلمان و نمایندگان مورد ارزیابی قرار بدیم، ولی این میتونه یک پیشنهاد خوبی باشه برای که یک مقداری تفکیک های بهتری هم صورت بگیره در ارتباط با عملکرد تک تک نمایندگان پارلمان. ولی این را باید در نظر بگیریم که چنین نظرسنجی با این هدف هم دقت خیلی خاصی نیاز داره و هم شجاعت ایران نیاز داره که نهایتا نمایندگان پارلمان حقیقت ها را بپذیرن و مقابله نکنن با این نظرسنجی. وقتی که با این حد از نظرسنجی که با این کلیات مطرح شده اینقدر مقاومت وجود داره، ما تردید دارم نسبت به این که نظرسنجی که در مورد تک تک افراد صورت میگیره پذیرفته بشه. هرچند نظرسنجی از تک تک افراد یک ملاحظات اخلاقی هم ایجاد میکنه که یک مقداری تعارض ایجاد میکنه بین اصول اخلاقی تحقیق. تشکر. مجلس یو بل شی چې اساس په دې باور دی، د دې ترڅنګ چې دوی وایي تاسو خپلو کړنو ته صحیح متوجه نه وئ یا صحیح مو نه ده ترسره کړې، حتی په حکومت کې ضعف بیکارګي هم پړی پر تاسو باندې اچوي، ځکه پرته د ولسمشر یا اجرایي رئیس معاونینو نه نو ټوله کابینه ستاسو په لاس یا ټاکل کېږي یا بېرته هم سلب صلاحیت کېږي. خیر زه په اساس نظر ته احترام لرم، ولې ګیله مې دا دی ورته چې دی خپله د شورا غړی و، دی د شورا په ستونزو هم پوهېږي، د ولسي جرګې دی یا د ملي شورا دی استازو په ستونزو هم پوهېږي او هغه واقعیتونه چې څه هلته دي د حکومت لخوا د هر چا نه دی ډېر ښه پوهېږي، یو فعال سناتور و د خپل وخت کې. راځو دې ته اول زه یو څه درته وایم، هغه دا دی چې خلک باید انتقاد وکړي، د خلکو انتقاد ته باید په ډېر احترام سره وکړي، په خاطر دی چې خلک په ستونزو کې دي. خلک په ستونزو کې دي، د دسترخوان نه یې نیولې تر خپلو حقوقو پورې، تر ژونده پورې، تر کاریابۍ پورې. یو ځوان ځي تعلیم کوي اخر یو څوک د ده نه ډېر نالایقه وي، په یو پوسټ کې راځي، هغه یو مایوسه کېږي او بیا مخه کوي خارجي هېوادو ته او دغه وطن سره دغه زړه پرې کېږي، یو فاصله نیسي. دوی نږدې ادرس ولسي جرګې غړي دي یا د ملي شورا په مجموع کې غړي دي، هغو ته دوی مراجعه کوي، هغوی د دوی په کار کې ناتوانه شي. یوه ګیله یې دلته وي، موږ وایو چې ولس په مشکل کې دی. تاسې وګورئ دغه اوسنی حکومت چې د ملي وحدت دی، دا هغه حکومت دی چې ټول د افغانستان خلکو رایه د حکومت ته ورکړی، په دې معنی چې که ډاکټر صاحب عبدالله ټیم دی نیم افغانستان هغه ته رایه ورکړې ده، نیم افغانستان ډاکټر صاحب غني ټیم ته رایه ورکړې. ولې بیا د دې حکومت نه چې دوی جوړ کړی دی د خلکو په رایه راغلی دی، ولې بیا هم ګیلې ډېرې زیاتې. دا په خاطر د دې چې ولس په ستونزو کې دی او موږ د دې هر نیوکې ته باید غوږ کېږدو او ډېر په احترام یې واورو، دې کې هېڅ شک نشته. راځو دې ته چې زه خپله د منهج د ولسي جرګې غړي ستونزې چې په هېواد کې ګورم، د قانون نه حاکمیت او د امنیت نشتون، خپله اولین ناکامي موږ د دې ځینې شروع ده چې موږ په خپلو کړنو کې ناکامه یو. که چېرته موږ په دې هېواد کې امنیت ولرو، په چېرته په دې نو طبیعي ده چې دلته شورا ده که نه په مجموع کې دولت دی، په مجموع کې دولت دی. واقعیت نه تنها ملي شورا، موږ تنها ملي شورا نشي یادولی. امنیت درې مسؤلین دي، رایه تاسو ورکوئ، که چېرته ناکاره وي بېرته یې رخصت کړئ. ګورې
دلته د رخصت کېدو مسله نه ده، دلته ستونزې دومره عمیقې دي چې د یو کس په رخصت کېدو باندې نه کېږي. دلته ستونزې دا دي چې حکومت ویشل شوی دی. دلته حکومت متاسفانه په قومیت باندې ویشل شوی دی. مخکې له دې نه تاسو داسې کړي نه دي په مجموع کې ولس جرګې چې خپله مو ځان پوښتنې لاندې راوستی، یو وزیر مو یو امنیتي ادارې نه سلب صلاحیت کړ، بلې ادارې ته بېرته رایه ورکړه. دا په خپله شورا سوال لاندې لاړو نه؟ یعنې څه کړنې شوي دي؟ طبیعي ده موږ په داخلي دندو کې دغه مشکل حل دی چې کولی شي یو وزیر په عین پوست کې دوهم ځل نشي کاندیدای، بل پوست ته کاندیدېدلی شي. نظرونه شخصي دي. دلته یو شی دی چې هره پرېکړه د ولسي جرګې باید په ولسي جرګې باندې په مکمل باندې اطلاق نشي. دلته تاسو ګورئ چې په ولسي جرګې کې کومې رایې ورکولی کېږي وزیرانو ته، هغه په ساده اکثریت باندې ورکوی کېږي. د مثال په توګه که چېرته موږ 125 کسه ولرو نصاب، موږ کولی شو وزیرانو ته رایه ورکړو. په دې کې نیمایي برخه یې چې د 125 تقریبا 80 رایې به کېږي یا د 80 نه کمې 15 رایې یا 40 رایې، په دې باندې وزیر کامیابیږي. ولې د ولسي جرګې عمومي نصاب چې دی هغه د 240 نه پورته دی که نه. دا په دې معنا نه ده چې ټولو وکیلانو دې ته رایه ورکړې ده. راځو هغه مسایلو ته چې اساس صاحب وویل چې غیر حاضري مسله ده. یو شی باید هېر نه کړو چې ولسي جرګه تنها په مجلس په منځ کې وظیفه نه لري، د نظارت برخه دی. موږ داسې وکیلان لرو چې په خپلو سیمو کې دي کال 4-5 واره پارلمان ته راځي، ولې د ده شتون په خپلې منطقې کې د هر څه نه مهم دی. هلته هم د امنیت په خاطر، هلته هم د خلکو د ستونزو د حل په خاطر هلته مشکلات وي. اکثره وکیلان تاسو چې ګورئ خپلو سیمو ته په دې ناوړو شرایطو کې امنیتي کې هم ځي. دا نه ده چې باید تنها په پارلمان کې داسې وکیلان یا وکیلانې هم شته چې خپل ولایتو نه رایې اخیستې دي. تاسو باور وکړئ چې په خپل ولایت کې څوک نه پېژني. اگر چې وویل شو چې یو وکیل باید د ټول افغانستان نمایندګي وکړي، همان کوم ولایت نه چې راځي هلته چې مشکل وي، بحران وي، خلک په خطر کې وي، دا مسؤلیت لري چې په پارلمان کې د مایک له لارې نه د اواز پورته کړي. داسې وکیلان او وکیلانې شته چې ښځې برمته شوې، جنسي تیري ورباندې وشو، دا وکیلانې نه هغه سیمې ته لاړې، نه یو ورځ غږ چا په مطبوعاتو کې واورېد چې زما په ولایت کې په ښځو باندې یا په خلکو باندې داسې ظلم یا وحشت روان دی. ګورې دلته یو شی زه چې ډېر واضح درته وایم چې په پارلمان کې وکیلان طبیعي ده چې ټول ولایت یې پېژني، په خاطر د دې چې که نه یې پېژني خپله خلک د سوال لاندې راځي چې نو رایه دې ولې ورکړې چې نه یې یو تعداد به وي کېدای شي که رضاسنجي وشي، یو تعداد به وي چې نوم سره به خلک صحیح اشنا نه وي، نو خلکو بیا د خلکو به ولې رایه ورکړې. ګورې دلته بله خبره دا ده، موږ همیشه ولس ته دغه غږ دی چې خیر خصوصا متعلمین، محصلین، مدني نهادونه راځي د پارلمان د غونډو نه د دوی نظارت وکړي چې په د پارلمان کې څه ویل کېږي. اوس په دغه د میډیا لارې نه لایف د عمومي غونډې خپرېږي، ټولې ګوري. دغه لایف پروګرام چې شروع شوی دی د خلکو ذهنیت اوښتی دی. تر کوم کسان چې پارلمان ته راځي د نږدې نه د پارلمان د کمیسیونو او د عمومي غونډې د تالار بحثونه ګوري، دوی چې باندې وځي فکر کې ډېر تغییر راځي. مونږ سره چې کوم ماکلین راځي چې ورځې مو ګوري چې څومره د دوی په کارو پسې منډې وهو، دوی چې راشي بیا هغه فکر خپله دوی وایي چې آفرین د تاسې وي چې څنګه تر دومره په تکلیفو کې تاسې دغه وظیفې اجرا کوئ. دلته مشکل اساسي دا دی چې د مونږ کړنې دا مشکله مونږ ته راجع کېږي چې وکیل د پوښتنې ځای نشته. ولې ولس باید پوښتنه کوي، که ولس یې نه کوي وکیل باید هغه شرایط جوړ کړي. په دې نظرسنجۍ کې ویل شوي دي چې تقریبا 40% غړي د ملي شورا په فساد کې لاس لري. کم دی که نه زیات دی؟ دا زه راځم دې ته. زه یو شی وایم چې د ولسي جرګې غړو یو کمی د هغه دی چې باید دوی هره شپږ میاشتې خپل ولس ته باید یو راپور ورکړي چې ده څه کړي دي، څه اجرات یې کړي دي او په څه اخته دی او څه پروګرام په راتلونکي کې لري. فکر کوم دلته د خلکو ذهنیتونه هم ښه کېږي، د خلکو غوښتنې به هم دوی راوړي پارلمان ته. بل بحث دا دی چې په بودیجې کې اساس اشاره ورته وکړه، په بودیجې کې زه مجبور یم چې د خپل ولایت غږ وباسم.
ځکه زه مشخصا د هغې ولایت په رایې راغلی یم هغه ځای کې ما خلکو سره ژمنې کړي دي ولې په عمومي مسایلو کې یو دی ګوره یو دی ولایتي بودیجه ده یو ملي بودیجه ده په ملي بودیجه کې طبیعي خبره ده چې باید ملي فکر باید یو څوک ولري خدای دې وکړي چې دا په دې افغانستان په هر ولایت کې یوه مشخصا د خپل ولایت دپاره دی وکیل مجبور نه مکلفیت لري چې د خپل ولایت غوښتنې باید په بودیجې کې منعکسې کړي راځه مې تاسو پوښتنې ته فساد په ولسي جرګې کې زه د نظر را نشم غورځولی په خاطر د دې چې موږ ګورو لکه تاسو چې وې اساس صاحب هم وویل چې د وزیرانو ټاکنې ولې یو شی په دې ټاکنو کې چې د وزیر صاحب مالیه نور یاد کړل ولسي جرګې هر یوه فردي تصمیم نیولی دی کامیاب ترین وزیر د مالیه د افغانستان دی په نن شرایط کې په دې بحراني اقتصادي حالت کې دا د نظره باید ونه غورځوو ولسي جرګې تصمیم هم شاید په همدې اساس نیولی وي یا د شهرسازۍ وزیر صاحب چې باید تمه والو بېرته به دوام ورکړو تر لنډې دمې وروسته بس دوام ورکوو ستړي مه شئ مجلس صاحب بخښنه غواړم ځکه مې دا یاد کړل چې د دې وزیر صاحبانو نومونه واخیستل که نیزه علاقمندي هم نه لرم کوم وزیر نوم واخلم یو شی چې وزیر کله چې احترام نه کوي غونډې ته استهزا غونډې ته نه راځي صندوق ورته ولې ایښودل کېږي بیا رایه ورکول خو که چېرته موږ دا کار کړی بیا به وي چې دا د دښمنۍ د ادرس نه شوی چې وزیر ورته رانغو ځواب یې ورنه کړ کني اصولا هم همداسې وایي چې وزیر رانغو باید ټولو ته چلیپا ایستل شوی وای ولې موږ دا په احترام وکړه چې بیا به خلک وایي چې وزیر دوی ته غونډې ته حاضر نه شو دوی خدایي برخورد وکړه مونږ دا شیان په نظر کې نیولې زه فکر نه کوم چې په یو پارلمان کې چې وزیر حاضر نه شي هغه ته د عدم اعتماد رایه ورکړي یعنی ولسي جرګه دلته هم که چېرته د فساد موضوع تر پښو لاندې کول په خپله جرم دی دلته وزیر او رئیس جمهور دواړه قانون تر پښو لاندې نه دی کړی وزیر بیچاره ته رئیس جمهور هدایت کړی نه اوس یو شی دی د رئیس جمهور شفاهي هدایت وزیر ته مهمه دی که اساسي قانون د افغانستان اساسي قانون معیار دی هم رئیس جمهور ته هغه شول بالکل قانون ماتونکي ولې موږ خو ما درته ویل که چېرته موږ بیا دغه شی کړی وای بیا به ویل چې دوی خدایي برخورد کړی دی موږ په خاطر د دې چې په افغانستان کې بعضې په ګبینې کې ښه وزیران لرو موږ وایو چې دا د افغانستان یو هستي دی باید دا د لاسه ورنه کړو په دې وزیرانو کې هم چې سلب اعتماد شوي دي زه ډېر باندې خفه یم حتی په دې غونډه کې د وزیرانو د استهزا مسله ما کوم روان چې د هغې باندې ما انتقاد کړی دی ولې اوس چون پارلمان فیصله کړې ده د فیصلې تر شا زه اول ولاړ یم ولې د استهزا مخالفت ما اول نه کړی دی په غونډو کې مې هم کړی دی انتقاد مې هم کړی په پروسې باندې نن چې ولسي جرګې کوم تصمیم نیولی دی ولسي جرګې تصمیم ته که چېرته احترام ونه شي زه فکر کوم ولسي جرګه به اهمیت ونه لري پاتې شو یوه خبره زه کوم چې اساس صاحب څو زه د غیر قانوني ده وبلل زه فکر کوم ولسي جرګې غیر قانوني نه دی عموما کې ولسي جرګې خپل کار تداوم مسله دی تداوم مسله د اساسي قانون په دی دلته راجع کېږي ستونزه حکومت ته چې حکومت ولې ټاکنې ونه کړي دا خو د ولسي جرګې مسؤلیت نه دی که حکومت ټاکنې وکړي ولسي جرګه به نوې ولسي جرګه راشي که چېرته حکومت په ټاکنو کې د بعضې ملحوظاتو له مخې دوی نشي کولی یا ناکام دي یا ناغېړي کېږي نو ولسي جرګه خو باید خپل کار ته دوام ورکړي د قانون له مخې نه مننه کوم اساسا یو شی چې 4% تقریبا په دې نظر پوښتنه کې بل شوي چې د ملي شورا غړي فساد کې لاس لري فکر کوئ چې په دې کچه به وي کمې ویلې زه یو شی درته وایم ګورې په دې احترام سره ما دا مخکې د مجدي صاحب خبره زه وایم د اساسي قانون کې وایي مشرانو جرګه په عموما کې پارلمان دوه وټاکلی چې ملي شورا ګورې په اساسي قانون کې وایي مشرانو جرګه 102 عضو لري چې یوه حصه یې د ولسوالۍ شورا سره ځي یوه حصه یې د ولایتي شورا راځي یوه رئیس جمهور انتصاب کوي رئیس جمهور د 15 کالو دپاره انتصاب کولی شي اوس نه ولسوالۍ شورا شته نه رئیس جمهور انتصاب کړي دي پاته یو ولایتي شورا 40 کسه هلته د دولت نمایندګانې 4 کسه د اساسي قانون خلاف ده ګورې بیا هلته څه وایي د مشرانو جرګه کې وایي په هغې کې مشخص کړي دي رئیس جمهور چې 2% ښځې دي او 2% نر دي په ولسي جرګه کې په مشرانو جرګه کې سړی مړ شو د هغه پر ځای باید سړی راشي دغه حق نه لري رئیس جمهور چې بېرته د ښځې پر ځای سړی دی سړی مړ شو ښځه یې ورته راولېږله د قانون نظارت دا د خپل چې پر څنګ باندې وټاک دوی د هغه نه نظارت نه شي کولی دا اساسي قانون خلاف کار ده دوی د دې یو قانون هم قانوني نه ده چې دوی تصویبوي ځکه دا په دواړو وټاکو سره مطلب چې اساسي قانون واضح وایي چې 2 عضو
څلور 10 کسه انتصابي دي 14 ولایت دي 14 ولسوالۍ شورا دي 11 کسه ښځې دي 11 دغه دي نارینه دي دوی اوس 18 ښځې دي 14 نارینه رالېږلي ورته اساسي قانون خلاف ګورئ زه به دا درته وایم چې موږ ګورئ د فساد شی یو ځل لاندې وستم مجلس ته زه ډېر په احترام باندې 2 دورې وکیل تېر شوی ده واقعا دا مخامخ نه چې ماته ناسته که نه ما سره ډېر وکیلان کښېنستلي ده ډېر زورور هم دي ما هڅه 2 دورې وکیل پاتې شوی ده واقعا په یو خبره پوه ده تر دا اوسه پر ده دا 15 کاله په دې کې تېر کړو د کمیسیونونو ریاست د هیات ادارې کې دا سړی ولې نه راځي څنګه اشخاص راغلي چې الف ته وایي د بېلچې لاستی ده او هغه په فساد کې ټول ته وګوره ما د ټول چې زه پېژنم په کورلا موټر کې په خدای راغلی دی ولسي جرګې ته اوس 3 موټر لري د دغه دا مجلس صاحب ته د دې د کمیسیونو انتخابات ما اورېدلی دي زه په خپله د اعضاو سره چې په دوبۍ کې په شوروي کې د دې د کمیسیونو انتخابات کېږي فساد څه شته وایي ګوره زه مجلس صاحب ته هم دلته به راتلو ورکوم د قانون د لحاظه سره د انسانیت له لحاظه سره د اسلامیت له لحاظه سره چې څوک مخامخ فساد راته کوي په تشنابو کې پیسې نه جدا کېدې دلته دا شان نه ولې زه دا وکړم چې دې ته بیا ونه ګورم ګورې مشکلات موږ مشکلات په ولسي جرګه کې پر چارایو نه ویني تلویزیون چې ښځې پر پولیس باندې چپلاکه راخستې درابه درابه وایي هغه نارینه خو نه پرېږده تاسو نه ولیدل د ولسي جرګې په موټرو کې ټولې شیرې تر دا اوسه پرې پاکېږي نه زه ورته وایم چې ګورې که موږ غصب بله ورځ دغه کې دلته په د ښار په منځ کې یو ځای راغلم یو شنه پټه یې پراګرځولې ده یو پارک ده زما کور هم هلته ورنږدې دی بغل ته اخوا د بغل ته شنه پټه یې پراګرځولې د کرینانې په مابینځ کې ولاړ دي بېله زره همدا چې د ولسي جرګې د وکیل نوم یې راواخلې د وکیل صاحب نوم یې راواخلې د کمیسیون رئیس هم ده وایي دا دلته دی مارکېټ جوړوي په پارک کې قسم په خدای دا تیمني کې ته یې واستئ دا څلورم سړک ته تیمني سره ده یعنې دا چې افغانستان بحراني حالت کې د مجلس ملي شورا به لاس نه لري یعنې تاسو وایئ چې په دې بحران کې لاس لري ګورئ نو لاس څوک لري نو څوک د بلې دنیا څخه خلک راغلي دا بحراني حالت چا جوړ کړی زه ورته وایم وکیل چې په خپل ځان اول له خپله کوره څوک ځان جوړ نه کړي په خپل کور کې هغه فساد چې نن په ملي شورا کې روان ده په ملي شورا کې په عموماً کې د قانونیت لیسه ما ته ټول چې دوی ولې نه شي ویلی مشرانو جرګې ته چې ته د کوم قوانین فشار د رئیس جمهور ته دوی ورځي چې دا زما قانون چې زه تصویبوم دا خو ځي مشرانو جرګې ته هغه غیر قانوني مشرانو جرګه په کوم قانون ته دا مشرانو جرګه زما سره مشرانو جرګه کوي او ولسي جرګه خو لا یو بند هلته ورته سایي ده یو بند په خاطر الو ماده یې رهي هغه یو بند ته ارتقا ورکړي یو بند صحیح ده زما معلو ماده الو ماده یې موږ د 13 بند هم درسره منو هغه چې نه ماده لري نه بند لري خپله حکومت څنګه کوم ماده لري قانوني حکومت د چا د لاس نه ده حکومت موږ په حکومت باندې پرتیا نه شو اچولی نه په قانوني لحاظ باندې یعنې یو بند هم نه لري یو شنګ هم قانون د لحاظ څخه موږ ته وګورو د اساسي قانون د لحاظ سره خو شنګ هم اساسي قانون خو هغه ورځ چې د لوی جرګې له خیمې راغلی په کانتیننټال کې هلته پټ ده چې څوک یې روان نه ښي موږ باید د قانونیت لپاره دونه دغه ونه کړو دا د دې نظرسنجۍ ته راسم ښه ده د دې نظرسنجي واقعا هم که موږ وګورو چې اوس مثال ده وویل چې په آینده کې ګورئ که موږ پر دې باندې وګورو چې 80% خلک د پارلمان نه ناراضه دي ناراضه نو بیا ته چېرته پوښتنه بېرته کوي چې رایه ورکوې که نه ورکوې خپله دا ګوره دا بیا شخصي نظر دی که نه ګوره شخصي نظر ده نو دوی دې واسې پوښتنه دې وکړي چې وکیل څو ښځې هم لري دا مې شخصي پوښتنه ده دوی وکړي نه شخصي نظر د شخص نه دی چې یعنې سره د دې کړنو چې ته ناراضه یې بیا هم ته ته رایه ورکوې که نه ما خو سوال دی دا که اصلا دلته یو حکومتداري وایي یو دولتداري وایي دوی باید دا اوله ښه رسما ولسي جرګې ته یا پارلمان ته د مننه کومه چې وقفه والو بېرته به په لنډه جمله کې تاسو نه اورو تر دې وروسته بېرته راګرځو بیا هم خیر راغلی فقط یو جمله کې جمعبندي ګوره دا باید د افغانستان پارلمان ته د نظرسنجي یووالی ولېږدل شوی وای آیا هغو پر دې باندې بحث کړی دا دقیق کړن یا رسما له دې څخه غوښتل شوی چې موږ دا نظرسنجي کوو په 14 ولایاتو کې دلته ګوره دلته یاغي و باغي حالت د کابل د مارکېټ سره روانې و قطار ته روانې وای زه سوله کوم بل روانې و چین ته روانې وای زه ځم د طالبانو سره هېڅ معلوم نه ده شته څه کاره په کومو قوانینو باندې دلته یو قوانین شته که نه شته دلته یاغي و باغي حالت ته چې زه ځم نظرسنجي کوم په کومو قوانینو رضوانی صاحب ورکړي چې څومره دوی په قوانینو باندې برابر نظرسنجی کړې ده چیزی را که آسا صاحب گفتن که چقدر اصولی و قانونی است که شما باید از ولسی جرگه اجازه می گرفتی و این نظرسنجی را با ملی شورا
شریک میساختی و وار اطلاع میدادی که ما چون اقدام کردیم یا حکومت در جریان باید شباید چیزایی داشت؟ هیچ مؤسسه نظرسنجی و هیچ مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی نه از هیچ مرجعی که در مورد اون نظرسنجی انجام میده اجازه میگیره و نه تحت تاثیر او قرار میگیره. اگر یک مرکز نظرسنجی تحت تاثیر جایی که برای اون نظرسنجی رو در مورد اون نظرسنجی رو انجام میده قرار بگیره، خود سلامت و استاندارد بودن و معیار بودن نظرسنجی زیر سوال میره. خانه آزادی افغانستان یک نهاد تحقیقی پژوهشی ثبت شده قانونی است. اجازه داره در ارتباط با هر موضوعی که به افکار عمومی و مسائل مرتبط با اهداف خود خانه آزادی هست نظرسنجی انجام بده. اجازه گرفتن معنی نداره یا حتی در جریان گذاشتن. ما موظفیم اخلاقا نتایج نظرسنجی را که به طور معیاری و اصولی انجام شده به اطلاع مردم، رسانه ها و خود اون نهادی که در ارتباط با نظرسنجی انجام شده گزارش بدیم. یعنی به میلی شورا گزارش دادین نظرسنجی تانه؟ ما وقتی نظرسنجی را رسانه‌ای میکنیم یعنی که تمام مردم و تمام نهادها و تمام چه ولسی جرگه چه خود حکومت میتونه نتایج را دریافت بکنه و نتایجش هم با تمام جزئیات در اختیار همه میتونه قرار بگیره. ما 2 هفته دیگه نتیجه نظرسنجی در ارتباط با عملکرد حکومت را منتشر میکنیم. برای او هم نه از حکومت اجازه میگیریم نه نسبت به حکومت به نوعی بدهکاری داریم که بگیم که نمیدونم باید ایگار انجام بدیم یا ندیم. نه، نهاد خانه آزادی افغانستان خودش بر اساس نیازسنجی که میکنه و اهمیتی که افکار عمومی داره موضوعات رو تشخیص میده و نظرسنجی انجام میده. اخلاقا موظفیم خود نظرسنجی رو معیاری و بدون به نوعی جهتگیری یا طرفداری از هیچ نوع تفکر چه سیاسی چه سمت و سوی دیگه انجام میدیم و بعدم اخلاقا موظف هستیم که نتیجه نظرسنجی را صادقانه، واقع بینانه و دقیق گزارش بدیم. ولی یک سوال ما دارم که این نظرسنجی های شما چقدر تاثیر مثبت بالای افکار جامعه مردم و نهادهایی که در مورد از اون نظرسنجی میشه دارد؟ ببینید هیچ چیزی اصلاح نمیشه مگه ای که واقعیتی که فعلا وجود داره درک بشه. خب بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء تفاهم ها و توهم هایی است که وجود داره. وقتی یک نماینده پارلمان سوء تفاهم داره و توهم داره نسبت به اینکه مردم در مورد ما چطور فکر میکنن، نمیتونه خودش رو اصلاح بکنه یا تغییر بده. ما خیلی خوشحال میشدیم که مردم بگن که ما پارلمان خود را تایید میکنیم، به همین نمایندگان فعلی رأی خواهیم داد و او را به نوعی نمایندگان صالح و قابل اعتماد میدونیم. ولی هدف ما نه اثبات چیزی است نه الغای چیزی. ما میخوایم ببینیم واقعیتی که مردم در موردش فکر میکنن چیست، اما رو فقط گزارش میدیم. بله، بسیار کوتاه چقدر فکر میکنید تا زمانی که نهادهای انتخاباتی شفاف انتخابات برگزار نکنن توقع می رود که یک اولسی جرگه و مشران جرگه خوب و صالح به میان به چیزی که مثلا مردم باور دارن؟ شما فکر میکنید؟ ما به عنوان یک پژوهشگر و محقق بنای بر تحلیل و پیش بینی ندارم، ولی مسلماً رفتار تک تک نمایندگان بر افکار عمومی کل مردم در مورد تمام نمایندگان پارلمان تاثیر داره. به همین صورت رفتار و عملکرد تک تک نهادهای حکومتی، سیاسی و به نوعی اجتماعی بر افکار عمومی کل جامعه و نهایتا نتیجه کلی تاثیر می‌گذارد. دین من نکم ساس ټول چې په دې باس کې موږ کور مودان ستاسو لیدونکو نام من نکم چې تر دې ملتیا او کتابیات